انا به زه درځه ولاړم د دوستي مې درځه غوښتې دوستي ده نه که راسره وه بس ولاړم ورسه په مخه شه خوا بده نه کې وروره به زه دوستي اوس کومه نه صحیح ده ټیک صحیح ده خفه نه شې یا څه نه خفه ورسه په مخه شه دوه راته کوه السلام علیکم عثمان وعلیکم السلام زرداد څنګه وروره ښه جوړ طبیعت څنګه دی الله سانته څنګه خیر خیرات دی طبیعت سیاده برابر دی الحمدلله خیر کور خیریت نه اورید خو نسته شنان ښه دی کور د برابر شکر یا شکر دی خیر دی یار عثمان مار ودل استاو بچی ته مرکز سره تا بیا انکار وته کړی و زرداد خان از ما بچی وس څومره اراده نه ده چې ورې کم شه وره خو خور ولور دا غدا بل د کور د خوېس به دور کول ستاسو لور ته بعد غټه ده و زرداد خان بس ما وس نه ده اراده څومره نور کوم بچی بس اراده مې نه ده چې اراده مې نه نو بیا څه در ورکړم شه و تا نو بیا خپل کار ته ډېر ښه پوهېږې خو زه دا درته وایم ستا لور ته ټیم رسېدلی ده چې باید کېدای شي ته یې ورکړې اوس زرداد خان زه په خپل کار ډېر ښه پوهېږم زما بچی ده زه اوس نه ورکوم په زور ښه څوک د ما څه نشي غوښتلی زما بچی ده زه ورکوم نه ورکوم هغه زما کار دی خو به زما اراده نه ده څومره د خپل بچی چا مرکه د الانګ شته مرکې راته سوي دي ما انکار ورته کړی دی د شو کورنۍ سره راته سوي خو بهرحال زما اراده نه ده د خپل بچی ورکوم بس صحیح ده وروره سخوانه کې به د ما زغی د زړه د زړه درته وویل ورور ستا کور ودان ستا کور ودان ته دلې ودرېږه زه هغه مخامخ هوټل له ځمه صحیح دی په هوټل کې زه خالي کمره نیسم بیا ما ته دورې په تسلي ګپ وکړو صحیح دی صحیح ده ټیک ای د عثمان لور نه ده دا لږ څوک دی چې ورسره دی دا لږ شیر چې ولاړ شي اوس زه به دا لږ پسې ورسم دې که یې چي شي راځه هوټل والا سره خبره وکړه لوړه 8 نمبر کمره خالي وله دورې په تسلي ګپ وکړو صحیح دی راځه ښه ده خو هوټله راوستلې وه 8 نمبر کمره نیولې وه د زه عثمان د ټلیفون وکړه اشتراس و اورمه چیرې بس په 2 منټه کې درالم په 2 منټه کې جانه دلته خو څوک نه راځي یا د هوټل والا سره خبره کړه ډېر خاموشه ځای دی صحیح دی درځه صحیح دې مړی څه څوک د انتظار مړ کړم چیرې هغه دې مخامخ هوټل درځه راځه 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 بالا 8 نمبر کمره ده شه و عثمان دا 8 نمبر کمره ده و دلته دی و دلته دی و د دروازه ټکېږي زور ولاړ شم دا څوک دی تی څوک یا څوک غواړئ دغه لک دی و عثمان دا دیکه کلثوم وی بابا ته چش کړه دا وې نه څه ستاده څه کوي عثمان چې دې لاس پور نو څه وکړم دا اوس کار څه دی وکړي دا دې لایکا کله دې سړی تا وې ته دا ول افدار یې نه ما څه کړی دی دا ستاره نور عمر څو دی یو دې اسکار عمر پر یو دې ښکال عمر دی د خلک باندې واسه وې کړو په ځل شپاره اسکال باندې واده تا له شد عزت مرکې راکړې شد عزت خاندان مرکې راکړې تا دا نور کول نن تر یو دې ښکال پر کښنولې دا اول دې ته کوم ټول لار تا ودې ته مجبور کړ و دا کارونه ته مجبور کړ کسه مو دا سوچ فکر نه لري چې ته په سنت طریقه برابر کړې پر شپاره اسکال پر ول اسکال باندې تا واده کړو نن په دې دا لای ته نه مجبور لاس پر دې پور د پور کې ستګ پر دې خري کې ځان سره دا سوچ فکر نه و استرک خان غلطی را سوس ولا دا صوت منه بالکل چې ما انجلي پر دې اسکاله پر یو دې اسکاله نور کوله ورنن دې دا کار وکړي بس بالکل دا غلطی ما کړې ده پر ولس پراتل اسکاله مشتي سنت طریقه د چلور خور مور ودو ور مشکل نه ولې د یو دې د دوه اسکاله بس ما ته ما پیوکه
ما څه ډېره غټه غلطي شوې ده، په همدې به زه داسې غلطي نه کوم. په دغه شنه چاته وغواړه دا لور د وره پر 15-14 کاله باندې واده کور به یې جوړ ژوند د زندګي په حلاله نکاح به نه به د پردي نامعلومه سره زغلي. بس کور ودان الله دې عزت ورکړي. عزت راځه زوی، بس پر دا زما پر عزت باندې بس پرده واچوه چاته عزت. یا بھائی عثمان ستا عزت زما عزت. ملګرو که مې چېرې زموږ دا کوچنی کلیپ ویډیو خوښه شوې مخکې سره شیر کړئ. لور و خور پر 18 کاله چې موږ ته یې ورکړو نو به زموږ ته یې سهاله هم خوشحالی او زموږ ته یې نبي مبارک هم خوشحالی. سنت طریقه دا راته وایي چې لور و خور به پر 14 پر 18 کاله واده وو. فلکانه څه وایي؟ نو به نه به مې عزت کمي نه به مې دا سترګې کټټي همیشه به پر لوړو سترګو باندې ګرځو. که مې زموږ د دغه ملګرو دا کوچنی کلیپ ویډیو خوښه شوي مخ ته یې در سره شیر کړئ. چا ځای ژوندي اوسئ. ګرمي څنګه وه؟ یاره ګرمي وه ستړی